د ماسوتن 8 بجې دی او ښځه او خاوند په ډبل بیډ کې ناست دي. په دې کې خاوند ولګي او د خپلې ښځې نه تپوس وکړي چې تا د ماسوتن لمونځ کړی دی که نه دی. ښځې ورته په بدماشي وویل چې ما لمونځ نه دی کړی، زه ډېره زیاته ستړې شوې یم. خاوند ورته هېڅ هم ونه ویل او لاړ او اودس یې وکړ، ځان له لمونځ وکړو. یو ډېر عجیبه داستان دی. په دې کې زموږ دپاره ډېر زیات عبرت دی. لږ راسره دا ویډیو وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، او که زموږ چینل هم نه یې سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې ورسره کړئ د نورو داسې ویډیوګانو دپاره. ملګرو داسې وه چې ماسخوتن ټایم دی، ښځه او خاوند په ډبل بیډ کې ناست دي او ګپ شپ لګوي. په دې کې 8 بجې شوې چې خاوند خپلې ښځې ته وایي که نه چې تا د ماسخوتن لمونځ کړی دی که نه دی. په دې کې ښځه ډېره زیاته غوسه شوه، وایي زه ټوله ورځ کارونه کوم او ډېره زیاته ستړې یم او زه به یې وروسته وکړم. خاوند یې خپلې ښځې ته دا ونه ویل چې ته لمونځ وکړه. بیا هغه لاړ او ځان یې لمونځ وکړو او د هغه نه پس چې د قرآن شریف تلاوت یې وکړو او د هغه نه پس چې دی نو څملاستلو. ښځه خپل خاوند ته وایي که نه چې زه به سهار نه مخکې د ماسخوتن لمونځ هم وکړم، د هغه نه پس به زه سهار لمونځ وکړم او د هغه نه پس چې دی نو زه به خپله زندګي شروع کړم. او چې کله خاوند او ښځه څملاستلو د سهار شو نو خاوند چې دی نو د خپل ښځې د خوا نه راپاڅېدو او لمونځ یې وکړو. د هغه نه پس چې دی نو ناشته یې وکړله او د هغه نه پس چې دی نو هغه لاړ آفس ته. چې کله هغه آفس ته لاړ که نه 9-10 بجې شوې نو هغه ښځې راپاڅېده که نه او هغه ډېره زیاته غوسه شوه چې هغه خاوند خو ما ته هم څه ونه ویلو او هغه پاڅېدلی دی او آفس ته تللی. د هغه نه پس چې دی نو ښځه ولګېده او خپل خاوند ته رینګ کوي. نو هغه ولګېده او خپل خاوند ته رینګ کوي. نو هغه کله چې آفس ته رینګ کوي نو له اول ځل چې رینګ وکړي که نه نو خاوند چې دی نو مکمل طور باندې اګنور کړي او د خپلې ښځې کال چې دی نو هغه اټینډ نه کړي. د هغه نه پس چې دی نو په دویم ځل چې دی نو بیا ورته رینګ وکړي نو هغه چې دی نو بیا اټینډ نه کړي. او د هغه نه پس چې دی نو په درېیم پیل چې ورته رینګ وکړي که نه نو خاوند چې دی نو په آفس کې د خپلې ښځې موبایل چې دی نو هغه نه ورته رینګ وشي نو هغه یې چوت کړي. چې کله هغه چوت کړي که نه د هغه نه پس چې دی نو ښځه ورته ډېر زیات غوسه شوه چې زه د 8 بجو پورې پرته یم او تا زه راایخه کړې ولې نه یم او ته چې دی نو آفس ته درغلی یې. د هغه نه پس چې دی نو خاوند چې دی نو دی ورته ډېرې خوشې خبرې وکړې خو خاوند ورته مکمل طور باندې صبر وکړو. د هغه نه پس چې دی که نه هغه ورته ویل چې بېګا تا ته الله رب العزت کال درکړو که نه نو تا خو مکمل طور باندې ویل چې زه به سبا وکړم او زه به یو ټایم وکړم، بانې دې شروع کړلې. او هغه الله پاک ته ویل چې هی للصلاة او هی للفلاح او تا چې د دې وجې نه چې دی نو ما ستا کال نه چوتاو چې تا الله پاک تا ته کال درکړو او تا مکمل طور باندې هغه تا د الله پاک عبادت ونه کړو. نو موږ له ټول له پکار دي که نه په دې ویډیو کې موږ له ډېر زیات عبرت دی ځکه چې نن سبا چې خاص کر نوجوانان زه یادوم ځکه چې هغه ډېر زیات لمونځونه نه کوي او بیا دا خبره کوي نعوذ بالله چې زه به په هغه دنیا کې موږ ورسره ګورو. ته به د الله پاک څه وکړې؟ الله پاک چې دی نو ته پیدا کړی او د هغه نه پس چې دی نو تا هم ووژنې بېرته. نو موږ ټول له پکار ده که نه چې لمونځونه کوو، خاص کر ښځې چې کومه دي که نه نو هغه د لمونځونو ډېر زیات اهتمام نه کوي. خاوندانو له پکار دي که نه خاوندان چې کله وغواړي که نه په خپل ښځې ته ووایي که نه ځکه چې د ښځه چې د خاوند نه بغیر بله خبره نشي کولی، بل کار نشي کولی. نو چې کله خاوند له پکار ده که نه چې خپلې ښځې ته وایي چې لمونځونه کوي ځکه چې ژوند ډېر زیات لنډ تنګ دی، هېڅ پته نه لګي چې کله مرو او کله هېڅ پته نه لګي. څوک دې دا نه وایي که نه چې زه به بوډا شم او زه به داسې وکړم او زه به هغه شان وکړم. د ژوند هېڅ پته نه لګي چې کله انسان مري. نو موږ ټولو له پکار ده که نه چې د لمونځ اهتمام کوو او دا ویډیو د نورو ملګرو سره ثواب په نیت باندې شیر کړو. خاص کر زنانه چې دي هغوی له پکار ده چې لمونځونه کوي او خاوندان له هم پکار ده چې لمونځونه کوي. ټولو خلکو له پکار ده چې لمونځونه کوي ځکه چې ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي. په ښه غوندې کمنټ د دې ویډیو په باره کې وکړئ.